خبرونو سرټکی مجاهد په ترکیه کې د مذاکراتو اړوند ځینې خپاره شوي راپورونه ناسم وبلل. کابل او تهران د حقوقي او قضایي مسایلو په تړاو خبرې کړې دي. په لومړي ځل د خوافرات پټلۍ له لارې هېواد ته د ډیزل تیلو جوپه راورسېده. روسیې 14,000 کیلومتره واټن ویشتونکی توغندی وازمایه. او د کردانو وسلواله ډله خپل ځواکونه له ترکیې څخه عراق ته لیږدوي. او اوس هم بشپړ خبرونه. مجاهد په ترکیه کې د مذاکراتو اړوند ځینې خپاره شوي راپورونه ناسم وبلل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد استانبول کې د افغان او پاکستاني پلاو ترمنځ مذاکراتو ته په اشارې وایي کوم څه چې د مذاکراتو په جریان کې د ځینو کړیو لخوا خپریږي تر ډیره د باور وړ نه دي. هغه زیاتوي د مذاکراتو پایله به د مسؤلو کسانو له لوري اعلان شي چې په درېیمه ورځ لا هم مذاکرات روان دي. مجاهد ټینګار کړی چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي او په خبره یې که کوم هیواد د افغانستان حریم نقض کړي نو له ورته غبرګون سره به مخ شي. د دې مذاکراتو لومړی پړاو د اکتوبر په 19مه نیټه په دوحه کې پیل شو چې پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ غوربند رامنځته شو او دوهم پړاو یې 2 ورځې وړاندې استانبول کې پیل شوی. تر دې وړاندې ملي دفاع وزارت ویلي و چې په تمام معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی په یو بل بریدونه نه کول او د خبرو اترو له لارې د ټولو مسایلو حل د مذاکراتو مهم مسایل دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو او حقوقي چارو مرستیال کاظم غریب آبادي د فرامینو او حکمونو د څارنې او تعقیب له لوی رئیس مولوي شمس الرحمن شریعتي سره وکتل. کابل کې د ایران سفارت وایي د کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قضایي او حقوقي همکاریو د محکومینو د لیږد او دغه راز د ایراني بندیانو قونسلي ستونزو ته د رسیدو په تړاو خبرې شوې دي. د ایراف خبري اجانس راپور له مخې دغه ډیپلوماټیک سفر د ایران د هغو موخو یوه برخه ده چې غواړي د سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي او د حقوقي مسایلو ترڅنګ د سرحدي مسایلو لپاره دوه اړخیزې حل لارې پیدا کړي. ټولګټو چارو وزارت افغانستان ته د خوافرات پټلۍ له لارې د ډیزلي تیلو د لومړۍ جوپې له رارسېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د یو خصوصي شرکت له لوري 1,160 ټنه د ډیزلو تیل په 20 واګونو کې د هرات ولایت د روزنګ سټیشن ته رارسېدلي دي. ښاغلي حقشناس دا پرمختګ د افغانستان د ریل پټلۍ شبکې د پراختیا او سوداګرو لپاره د ترانسپورتي اسانتیاو د چمتو کولو په لړ کې یو مهم ګام بللی دی. په خبره پاڼه کې ډاډ ورکړل شوی چې سوداګرو ته به د ریل پټلۍ شبکې د پراختیا له لارې د وارداتو او صادراتو بهیر چټک، خودي او ارزانه شي. مجاهد له کندهار څخه روسیې ته د انارو صادرات ارزښتناک ګام بللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي له افغانستان څخه روسیې ته د انارو د لیږد د پروسې پیل په اقتصادي لحاظ یو خورا ارزښتناک ګام دی. نوموړي زیاته کړې چې په دې سره به د هیواد میوه‌جاتو په ځانګړي توګه انارو ته یو بل ستر نړیوال مارکیټ پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې روسیې ته د کندهار انارو د لومړۍ جوپې لاستولو خبر ورکړی و چې 2 ټنه پکې بارو. د مسؤلینو په وینا چې له روسي چارواکو سره د انارو د صادراتو په تړاو خبرې کړي چې ورسره به د بڼوالو او سوداګرو لپاره اقتصادي فرصتونه رامنځته شي. ټاکل شوي چې د روان کال تر پایه به د تور غونډۍ له لارې تر 250 ټن انار روسیې ته صادر شي. هلمند پوهنتون کې د نشه یي توکو پر ضد 3 ورځنی کنفرانس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې نن دوشنبه هلمند پوهنتون کې له نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان تر سرلیک لاندې 3 ورځنی کنفرانس پیل شو. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم چې په دغه کنفرانس کې ګډون کړی وایي دغه کنفرانس ورته دا چانس برابروي څو خلکو ته لا زیات پوهاوی وړاندې کړي چې په ګډه د نشه یي توکو مخنیوی وشي. د هغه په وینا یوازې د نشه یي توکو کارونه روږديتوب نه دی بلکې کرکیل او سوداګري هم احتیاط دی نو باید بدیل ته پاملرنه وشي. لوړو زده کړو وزارت ویلي چې په دغه کنفرانس کې به د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو او څېړونکو له لوري په افغانستان کې په بشپړ ډول د نشه یي توکو د له منځه وړلو لارو چارو او پر بدیلو کښتونو بحثونه او څېړنې وړاندې شي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې د بورو ویستنیک اتومي ځواک لرونکي کروز توغندي ازموینه په بریالیتوب سره ترسره شوه. هغه زیاته کړې چې لا هم تخنیکي پرمختګ ته اړتیا ده تر څو دا توغندی د جګړې لپاره بشپړ چمتو شي. همداراز د روسیې د پوځ مشر والیری ګراسیموف وایي دغه توغندی د اکتوبر په 21مه نیټه 14,000 کیلومتره واټن وویشته، 15 ساعته په فضا کې پاتې شو او د دښمن د دفاعي سیسټمونو د تیریدو وړتیا یې ثابته کړه. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر لخوا د اتومي کروز توغندي د ازمویلو اعلان نامناسب کار بللی دی. ټرمپ زیاته کړي پوتین باید د دې پر ځای د اوکراین جګړه حل کړې وي، هغه جګړه چې یوه اونۍ وخت یې نیولو خو دا د 4م کال ته په غځېدلو ده. د چین جنوبي سمندر کې د امریکا 2 الوتکې راغورځېدلې دي. د امریکا سمندري ځواک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ یوه F-18 جنگي جیټ الوتکه او یوه چورلکه د جنوبي چین سمندر کې د USS نیمیتیز الوتکې لیږدونکې بیړۍ پر سر د عملیاتو پر مهال سمندر ته غورځېدلې دي. د امریکایي رسنیو راپور له مخې د دواړو الوتکو پیلوټان او عمله ژغورل شوي او د پیښو په اړه پلټنې پیل شوي دي، خو ځینې راپورونه وایي چې دواړو پیښو نیم ساعت توپیر درلوده چې د معمول عملیاتو پر مهال غورځېدلي نه د جګړې له امله. د کردانو وسلوالې ډلې یا PKK اعلان کړی چې له ترکیې څخه خپل ټول وسلوال د عراق شمال ته لیږدوي. یا د ډلې له ترکیې هم غوښتنه کړې چې د سولې بهیر لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي او غړو ته اجازه ورکړي چې په دیموکراتیک سیاست کې ورګډ شي. یا د ډلې د خپل مشر عبدالله اوجلان په لارښوونه چې له تیرو 6 کلونو راهیسې په زندان کې د وسلو ایښودو او حکومت کې د ورګډېدو ته غاړه ایښې ده. دوی له 1984 راهیسې د کردانو لپاره د یوه جلا هیواد په موخه د ترکیې حکومت پر وړاندې وسلواله مبارزه کوله، خو په تیره میاشت کې له مبارزې لاس واخیسته. په وروستیو کلونو کې دا ډله د ترکیې له سویل ختیځه د عراق شمال ته تمبول شوې وه او دغلته یې پر مرکزونو د ترکیې پوځ پرله پسې بریدونه کول. روسیې د نږدې 20,000 اوکرایني ماشومانو د تښتولو ادعاوې رد کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې روسیې 19,000 او 546 اوکرایني ماشومان له کورنیو بېځایه کړي او روسیې ته یې بیولي دي. هغه وویل چې اوکرایني چارواکو دوی ته د 339 ماشومانو لیست وړاندې کړی چې ډیری لویان او ځینې په اروپایي هیوادونو کې موندل شوي دي. تر دې وړاندې د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارووا هم ویلي و چې دا موضوع د اوکراین حکومت لخوا د روسیې پر ضد پروپاګانډ دی. د یادونې وړ ده چې د اوکراین حکومت ادعا کوي چې روسیې د 19,500 څخه زیات ماشومان له اوکراین څخه بېځایه کړي دي چې ډیری یې په روسیه او بیلاروس کې دي. اوکراین د دې ماشومانو د راستنولو لپاره له نړیوالو بنسټونو مرسته غوښتې ده. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.